افغانستان بگویند که جنگ بالای کرسی ها و چوکی هاست. در روز اولی که ما مصالحه را اعلان کردم ما گفتم جنگ بالای چوکی ها نیست، ما حاضر هستم. قول دادم به ملت افغانستان که نه تنها از کرسی و مقام در صورتی که صلح تامین شود بلکه از جان خود هم میگذرم. انسان را کلام است، لفظ است. کاغذ پاره میشه، مردم افغانستان میگه، ولی زبان پاره نمیشه. و شما میبینید قدم به قدم تا اونمو عرصه‌ای که بالاخره مردم افغانستانی قضاوت را همین اکنون در بازارها انجام میتن. شما میشنوید دعوتی که من سپرده بودم وقتی که جهان و ملل متحد میگه که صلح را میارم، من اعلامیه خود صادر کردم که ما هر وقتی که اینجا حکومت موقت به وجود بیاید و ضمانت‌های ملی و بین ملی از اقتدار برایشان میگذارم. بگذارین در شرایط چنین دشوار کشور ما کسی هم پیدا شود که با آواز رسا بگوید که به خاطر خدمتگزاری به مردم و به خاطر تامین صلح در کشور که دیگه اشک یتیمان دیده نشه، که دیگه زندگی خوشبخت و آرام برای مردم افغانستان تامین شود، ما از این کرسی ها و چوکی ها و از این مقام ها تیر هستیم. میفهمین چی معنویت بزرگ است؟ برای بار اول در تاریخ شما این مسئله رو میشنوید. چی حجر بزرگ داره نزد خداوند؟ من که میگم که ان الله علیم باز نامه برش روان کرد که اگر شوروی ها برآمدن و جایش دیگرها گرفتن، اگر در اینجا باز مشاور امریکایی آمد، اگر در اینجا باز وهابی های عربی آمد، اگر در اینجا باز جنرال های یا میجر های پاکستانی آمد، برای ما در خط نوشته کرد که در اون صورت باز ما افغان هستیم، تو افغانیت به اثبات برسان، باز ما هم افغانیت خود را به اثبات میرسانیم. حال در روزا ما باز خط برش روان کردم و خطش هم این بار بسیار با متن خوب و با محتوای خوب رسید. برش نوشته کردم که نگفته بودم برای شما که اینها می آیند و آمدند. خاک ما صرف حال مداخله مطلعی بس نیست، تجاوز. و شما از طریق تلویزیون میبینید که ما هر روز یک میجر پاکستانی، یک عربی، ابو فلانی در این سنگر، در او سنگر، در این سنگر، در او سنگر گرفتار میکنم. خدمت شما اعترافاتش هم میشنوید. چی میکنن در سرزمین ما ای بیگانه ها که آمدن میگن برای اسلام جهاد میکنن؟ و برای شما میگم که قدر دور چرا آمدن. جهاد فلسطین علیه اسرائیل جریان دارد و او قیام علیه اسرائیل اعلان نموده است. بیت المقدس در تحت اشغال اسرائیل است و او را کعبه ساخته است. این عرب ها چرا نزدیک امونج جهاد را انجام نمیدن که بیت المقدس را آزاد بسازن که مسلمان ها برن سجده بکنن؟ که قدر راه دور طی کردن با پاکستان خود میرسن، از اونجا غیر قانونی وارد افغانستان میشه و در اینجا با خود پول میارن و در میان مردم ما تقسیم میکنن که برادر بکش، که فرزندت بکش، که اولادت بکش، که زن را و بیوه بساز، که یتیم را بگذار اشکش بیاید، خانه را ویران کو، وطن را از بین ببر. این راکت از سکر 20 است و سکر 30 و سکر 40 است در خدمتت قرار دارد. این توپ های نمیفهم بی بسلگد است و این ماشین دارای عجیب و غریب است. در حالی که شما خود میگین ما به سلاح ضرورت نداریم، به غذا ضرورت داریم، به نان ضرورت داریم. مردم ما گرسنه نشده، کشت نیست، کار نیست، زراعت نیست، اقتصاد نیست. اینجا یکی از کاکاهای محترم من سایه داد برای من که اقتصاد ویران شده است. در باستان ویران میگه
من مورد سوال شما را قرار میدم که کدام راه را تعقیب بکنیم؟ راه میر مسجدی خان را، راه جلندر خان را، راه برزو خان را، راه میر درویش خان را، یا راه وهابی ها را، یا راه میجرها و جنرال های پاکستانی را، یا راه و دستور و فرمان و حکم امریکایی ها را؟ شما برای ما بگوین کدام راه را تعقیب میکنید؟ راه پدران و نیاکان خود را تعقیب میکنید. میم سر کلیگا پا خوب. ما سوال اعلان مصالحه ملی نمودیم. چرا؟ بر مبنای ازی که اگر روز 10 نفر 5 نفر از طرف ما کشته میشه، 10 نفر 5 نفر او طرف کشته میشه، وام از ما هست. کاش که نیروی دیگری خارجی در برابر ما مطرح می بود. باز افغان ها مثل پدران و نیاکان خود ضرب شمشیر از اونها را نشان میداد برشان. ولی کی میموره؟ از هر دو طرف برادر ما میموره. لذا من میگم به خاطر از این نی که من ضعیف هستم، ناتوان هستم، بی قدرت هستم. من بر شما به صراحت میگم امروز 500,000 نفر قوای مسلح داریم. مجموع سازمان های اجتماعی ما از اتحادیه کارگران گرفته تا دیگرها کلش که محاسبه بکنین 1,000,000 نفر می شود. قوت و طاقت زیاد هست، مگر این قوت و طاقت زیاد را ما علیه کی استعمال بکنم؟ علیه برادر خود؟ علیه خودت؟ همین مسافیدان ما بزرگان ما در اونجا کتمه جمع شدن، خدا کتمه فارسی گپ میزنن یا کتمه پشتو گپ میزنن. قرآن ما شریک، مذهب ما شریک، دین ما شریک، زبان ما شریک، احساس ما شریک، عاطفه ما شریک، زبان ما شریک. پس ما علیه کی بجنگم؟ لذا سوال زور آزمایی در برابر برادر لازم نیست. د ډیرو شخړیاو مزاحمتونو جنجالونو بعد د افغانستان د حکومت د بېوفایي، د اساسي قانون د خلاف ورزۍ، د ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او د ولسواکۍ د ټولو قوانینو خلاف چې موږ د لوی جرګې په تالار کې په 5 د جوزا د میزان دغه آمادګي نیولې وه، هم یې موږ مشروط کړو، هم یې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، هم یې هغه دعوه چې د جمهوریت دعوه یې کول یا یې کوي هغه ثابته کړل چې جمهوریت د بیان ازادي د هغه خلکو دپاره نه ده چې ولسونه یې غواړي، د امن دشمنانو، د سولې دشمنانو، د ټولو بشري او نړیوال قوانینو خلاف د افغانستان د خلکو پر ننګ وننګاوئ، د افغانستان د خلکو غیرت یې وننګاوئ. زموږ د بدبختۍ او زموږ د بېغورۍ او زموږ د بې اتفاقۍ د لاسه یې زما په زړه په کابل کې زما پخوانی ولسمشر د خپل ورور سره په ډېر وحشت، شکنجه، ضلالت د ملل متحد په دفتر کې په شهادت ورساوئ او بیا یې په موټر پورې وتاړئ او بیا یې د افغانستان و داخلي احمقانو ته په لاس ورکړئ. د ټولو نړیوالو قوانینو، اسلامي قوانینو، بشري قوانینو خلاف ورزي یې وکړل او د اریانا پر چلایي زما په زړه کې راته وځړاوئ، زما په زړه کې راته وځړاوئ. د دوستانو سره غوښتنه دا ده چې موږ پر هېڅ چا درته نقد نه کوو، زموږ دښمن معلوم دی. موږ د افغانستان د موجوده حکومت څخه دا غوښتنه وکړه چې نن موجوده ډاکټر صاحب اشرف غني د عیناً حالاتو سره مخامخ دی لکه د کومو حالاتو سره چې جناب ډاکټر صاحب نجیب شهید مخامخ و. هغه وخت هم مکتب سوځل کېدی، هغه وخت هم پلونه نړېدل،
هغه وخت هم د نظام چې چا دفاع کول پر هغو د کفر فتواوې لګېدلې او د توپک په شپېلۍ باندې د اسلامي او د شرعي نظام غوښتنه کېدل. او په هغه وخت کې ډاکټر صاحب نجیب شهید وویل چې پنجابی به راځي، د افغانستان خلکو سر خلاص کې پنجابی به راځي. پنجابی رالی که نه رالی؟ یو شمېر مشرانو متاسفانه یو شمېر مشرانو په ډېر شدت سره پخوانۍ ناخوالې را برسېره او پر دې باندې بحث وکړي او د کمونیسټي د پرچمي د یو د بل خبره یې وکړي. موږ نه پوهېږو چې د پرون بلغاریا، د پرون رومانیا، د پرون سلواک، د پرون اوتریش چې تاسو سره جنگ کاوئ، د افغانستان موجود د حکومت دی کافر بالی، د افغانستان د نظام خلاف دی جګړه کوله، نن هغه ستا د کور امنیت نیسي او په هغه شپه در ټولو ښه خوب درځي. په کومه شپه چې د بلغاریې د عسکرو په کابل کې ګزمه وي، په کومه شپه چې د رومانیې د عسکرو